پنځنۍ د مرغومې لسمه چې د 2015 زیږدیز کال له وروستۍ ورځې سره سمون لري. افغانستان په دې کال کې خورا بدې او سختې ورځې تېرې کړې. له سیاسي ننګونو نیولې په نظام کې تر اختلافونو پورې. همکار مې د 2015 زیږدیز کال مهمې پیښې په یو راپور کې رانغاړلي دي چې بشپړ جزئیات به د 6 بجو په پښتو او د 2 بجو په دري خبرونو کې تاسو ته وړاندې شي. داسې ویره شته چې داعش ډله به حتی د کابل تر ورونو هم ورسیږي. د ولس جرګې یو شمېر غړي ادعا لري چې دغه ډله خپل نفوذ په سیمه کې پراخوي او دولت هم د دې پر ځای چې هغوی وځپي له خوځښتونو سترګې پټوي. د خلکو دغه استازي همدا شان وایي چې د داعش راډیو په ننګرهار ولایت کې د امریکایي سرتیرو له اډې نشرات لري. له بلې خوا په پام کې ده چې امنیتي چارواکي راتلونکې اونۍ په هیواد کې د ناکراریو پر وړاندې د ځواب ویونې لپاره ولس جرګې ته ور وبلل شي. په اوسنیو شرایطو کې دې ته اړتیا تر څو بهرني هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال وایي د ترهګریزو او افراطي ډلو خوځښت ته په کتو سره دې اړتیا ده چې تر څو د سیمې هیوادونه او په تېره بیا روسیه له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي. ښاغلی محقق همدا شان په هیواد کې د ناکراریو د لمنې پراخېدو ته په اشارې سره زیاتوي چې په تلو تلو کې به د هیواد جګړه د افغان سرتیرو په ګټه پای ته ورسیږي. ظاهراً د ژمي په موسم کې د افغانستان جګړه پای ته رسیدونکې نه ده. اوس مهال له شماله تر سویل او له ختیځه تر لویدیځه ترهګر لاس په ورانکار او ترهګریزو کړنو پورې کوي. که څه هم افغان سرتیري د جګړې په تودو مرچلو کې د ترهګرو د خوځښت په کابو کولو بوخت دي، خو باورونه پر دې دي چې د هېواد په اوسنۍ جګړه کې د بهرني هېوادونو له افغانستان سره همکاري وکړي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق له ارزو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې اوسنیو امنیتي ګواښونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه او په تېره بیا روسیه له افغان پوځ سره مرسته وکړي. اما یکی بازچی بسته پیشنهادی را برای کمک روسیه پیشنهاد میکنن. دولت افغانستان او تا هنوز قطعی نیسته که چه چیز را میخواین، ولی مسلما افغانستان به کمک دنیا نیاز داره. چی دنیای غرب باشه، چی همسایه های ما باشه، چی روسیه باشه، هر کشوری که بخواه افغانستان رو کمک بکنه و یک سطح لا بره سر آتش افغانستان بندازه، افغانستان نور در چوکات منافع ملیشون بررسی میکنه. بلخو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې مسکو به ډېر زر 10,000 میله کلاشینکوف افغان پوځ ته په واک کې ورکړي. روسیه افغان حکومت ته د دې وسلو ورکړه په دې هیواد کې د جګړې عادي کېدو لامل بولي او روسي چارواکي به د افغانستان حکومت په نور غوښتنو چې چورلکې هم پکې راځي غور وکړي. د ناکرارۍ په دې لوړه کچه کې امنیتي چارواکي په دې باور دي چې افغان سرتیري د دښمن د بریدونو د کابو کولو وړتیا لري او د جګړې برخلیک به د دوی په ګټه وي. محمد محقق په دې باور دی چې د طالبانو لاسته د یوې او یا دوو سیمو سقوط د هغوی د بریالیتوبونو په معنا نه ده، بلکې سخته ماته به وخوري. درست است که بعضی ولسوالی‌ها در شمال و بعضی هم در جنوب شرق دست طالبان هست یا داعش است، اما به اون حد نیست که مایه نگرانی بسیار کلان باشه. اونا بسیار قصدهای زیاد داشتن، باورشانی بود که بسیار از ولایات بگیرن، اما به حمدالله تا هنوز کدام آرزویی که اونا داشتن برآورده نشده. یک بار تغییرات در ولایت قندوز پیش آمد که دوباره باز هم جبران شد. دیگه خب به هر حال جنگ است. په دا سال کې له وسلوالو سره د سولې خبرې اترې راپورته کیږي چې اوس مهال افغان سرتیري په هلمند ولایت کې له ترهګرو سره په سختو نښتو کې ښکېل دي. شنونکي په دې باور دي چې ترهګر غواړي د بریدونو په زیاتوالي د سولې له بهیر امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان پارلمان د هیواد د ملي قضیو په اړه مصلحتي عمل کوي. د افغانستان د مدني ټولنې بنسټ وایي د ولس جرګې لخوا د ټاکنیز نظام د تعدیل د قوانینو ردول د ملي ګټو خلاف کړنه ده او د خلکو استازي باید د ملي سکالو پر وړاندې مصلحتي چلند ونه کړي. دغه بنسټ همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ملي شورا وغوښتل تر څو له هر مهال ډېر د نظام د مشروعیت لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي.
د جرمونو او نشهیي توکو دوسیو د تیر کال په پرتله 9 سلنه لوړوالی ښیي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره دې ته اړتیا ده ترڅو د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په جدي توګه مرسته وکړي. دغه بنسټ همداشان وایي چې په کال کې د پاسه 70 میلیارډ ډالر د افغانستان له نشهیي توکو څخه د نړیوالو مافیاو جیبونو ته لویږي. دا هم له هیواد څخه بهر د امریکا اطلاعاتي سازمان د ایران او امریکا ترمنځ د هستهیي خبرو په لړ کې لومړي وزیر او امریکایي سناتورانو خبرې اورېدلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د دې کار موخه د هستهیي خبرو په اړه د امریکا خبر و. د امریکا د امنیت شورا دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ کله هم بهرني اطلاعات خبرو ته نه وردانګي مګر د دې لپاره چې د امریکا د ملي امنیت په اړه ګواښ وي. دغه ورځپاڼې لیکلي چې باراک اوباما د سترو موخو لپاره د دې اړیکو د اورېدو اجازه ورکړې وه. د بحرین یوه جګړه ییزه الوتکه چې د یمن او سعودي عربستان په پوله کې په هوایي عملیاتو بوخت وه په همدې پوله کې نسکوره شوه. دغه جټ الوتکې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د حوثیانو پر وړاندې عملیات ترسره کول. د دې الوتکې نسکورېدل تخنیکي ستونزه بلل شوې ده. بحرین اعلان کړی چې د دې الوتکې چورلک چلوونکی هم ژغورل شوی دی. دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا د خدای په امان.